د اوکراین د جګړې څلورمه ورځ او د 15 هیوادونو پوځي مرستې. اوکراین باندې د روسیې د یرغل څلورمه ورځ پیل شوې چې تر اوسه راپورونو له مخې یوازې یو ښارګوټی روسي ځواکونو نیوله او په کیفي د دوی ترمنځ مقابله روانه ده. د اوکراین ولسمشر زلنسکي پټ مقاومت کوي او د خپل هیواد په ساتلو ټینګار کړی. اوس یو شمېر اروپایي او غربي هیوادونو د اوکراین مرز ته رادنګلي او ورسره پوځي مرستې کوي. په دې هیوادونو کې امریکا، کاناډا، بریتانیا او د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړي هیوادونه دي چې ټولو توافق کړی ترڅو له اوکراین سره نظامي او تجهیزاتي مرستې وکړي. بین ولاس د بریتانیا دفاع وزیر دا غونډه جوړه کړې او له اوکراین سره د مرستې توافقات شوي دي. په دې مرستو او همکاریو کې وسلې، مهمات او ټانک ضد راکټونه او بشري مرستې شاملې دي چې اوکراین به یې ترلاسه کړي. اولاف شولټز د جرمني لومړي وزیر ویل چې دوی به د ناټو له تسهیلاتي مرز څخه د اروپایي RPG زر راکټونه چې د ټانک ضد دي او همدارنګه 1500 سټینګر د الوتکو ضد توغندي چې له ځمکې هوا ته فایر کیږي ډېر ژر اوکراین ته ورکړي. په همدې ترتیب هالند 200 سټینګر توغندي، بلجیم 3800 ماشینداره وسله او 200 ټنونه توکي اوکراین ته ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون له امریکا او نورو هیوادونو وغوښتل چې له دوی سره د وسلو او مهماتو مرسته وکړي، ولې دی له هیواد څخه تېښته نه کوي. تر اوسه پورې د 196 اوکرانیانو د وژلو او سلګونو نورو د ټپي کېدلو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې روس ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د دوی د ادعا پر بنسټ تر اوسه یې 3.5 زره سرتیر وژلي او همدومره نور ژوبل کړي دي.